غزل دا ای وختا موسمونه بدلواره بدلوا، ای وختا موسمونه بدلواره بدلوا، افسوس اذیتونه بدلواره بدلوا. نو زه به ستا په کومه کیسه وکړمه باور، نو زه به ستا په کومه کیسه وکړمه باور، تکړه شه بیانونه بدلواره بدلوا. نو زه به ستا په کومه کیسه وکړمه باور، تکړه شه بیانونه بدلواره بدلوا. او پښتونه ته اوده ښیې چې خوب دې شي پوره، پښتونه ته اوده ښیې چې خوب دې شي پوره، غزیږه خپل انډونه بدلواره بدلوا. سپینې خبرې پښتنې خوند کوي، لکه د غره غوندې درانې خوند کوي. سپینې خبرې پښتنې خوند کوي، لکه د غره غوندې درانې خوند کوي. د ننګیالو خو یارانې خوند کوي، تی منې که نه منې خوند کوي. شعرونه خو به داسې وایي چې اوس سره جنډه مو مخته پرته ده، خامخا پیاوړی نه دی چې په خپله خاوره ننګ نه کوي، پیاوړی نه دی چې په خپله خاوره ننګ نه کوي. شرنګ د پانزیب زیات شولو توره د چا شرنګ نه کوي. آصف صاحب پیاوړی نه دی چې په خپله خاوره ننګ نه کوي، شرنګ د پانزیب زیات شولو توره د چا شرنګ نه کوي. او اوس پښتانه هم د افغان نمې نه منډې وهي، اوس پښتانه هم د افغان نمې نه منډې وهي، د خوشحال خان او باچاهان د تحریک جنگ نه کوي. اوس پښتانه هم د افغان نمې نه منډې وهي، د خوشحال خان او باچاهان د تحریک جنگ نه کوي. او باچاهاني فلسفه د همو بس شاعر خپل یو سوچ وي. نو زه خو خپله مې چې کوم خیال ده چې کومه راسي اوس حالات تر وچرېدو عثمان کجي، نو د دې نه مخکې حالات چې کومو د دوی چې خپله کې کمپیرینګ کوي، نو مو خپل زړه کې هغه مخکنۍ فلسفه په بره که چې د وخت تقاضا اوس داسې د نظم ده. بهرحال لیکله خو ورسره نشته ده، خو صرف یو سار بند به دې ته وایم چې خوشحال خاني باچاخاني ښه ده، قریشي صاحب باچاخاني ښه ده، خو اوس لږه وراني پکار ده، خوشحال خاني پکار ده. باچاخاني ښه ده، خو اوس لږه وراني پکار ده، خوشحال خاني پکار ده. د وخت دشمن سره ډغره میداني پکار ده، خوشحال خاني پکار ده. نو تقاضا د وخت داسې د نظم خو راسره لیکله نشته، پوره به مې توروله وه. او بهرحال ای وخته غزل ده ای وخته موسمونه بدلواره بدلوا، ای وخته موسمونه بدلواره بدلوا، افسوس اذیتونه بدلواره بدلوا. او زما په سر ولاړې که ته ټیټي او که چګ، اکمل صاحب زما په سر ولاړې که ته ټیټي او که چګ، اسمانه ته رنګونه بدلواره بدلوا. زما په سر ولاړې که ته ټیټي او که چګ، اسمانه ته رنګونه بدلواره بدلوا. او کمال دی مدري د ډیمبوکي نه دی قربان، کمال دی مدري د ډیمبوکي نه دی قربان، بس خلکو ته ذهنونه بدلواره بدلوا. او نو زه به ستا په کومه کیسه وکړمه باور، نو زه به ستا په کومه کیسه وکړمه باور، تکړه شه بیانونه بدلواره بدلوا. نو زه به ستا په کومه کیسه وکړمه باور، تکړه شه بیانونه بدلواره بدلوا. او پښتونه ته اوده ښیې چې خوب دې شي پوره، پښتونه ته اوده ښیې چې خوب دې شي پوره، غزیږه خپل انډونه بدلواره بدلوا. پښتونه ته اوده ښیې چې خوب دې شي پوره، غزیږه خپل انډونه بدلواره بدلوا. او یارو تا ججبا په دغه مکر یم خبر، پردي خیال ته لفظونه بدلواره بدلوا. او د یو څو شعرونه به درته نور وایم قریشي صاحب. بیا به داسې چل وکړه چې یو بل
کلام بودی تا اورما نو او ته به اورې قریشي صاحب ترنم کې به ته وایه خو نه وانه ترنم ده چې دا به څرنګې رسي بهرحال سپینې خبرې پښتنې خوند کوي لکه د غره غوندې درانې خوند کوي سپینې خبرې پښتنې خوند کوي لکه د غره غوندې درانې خوند کوي د ننګیالو خو یارانې خوند کوي تای منې کنا منې خوند کوي مطلب سنی دو د ننګیالو خو یارانې خوند کوي تای منې کنا منې خوند کوي پدې تیار تیار وخشي ماحول کې پدې تیار تیار وخشي ماحول کې او استاد خلینا دردانې خوند کوي لکه د غره غوندې درانې خوند کوي د پیغلې لاس کې کبنګړي خوند کوي د ژڼې لاس کې زولنې خوند کوي لکه د غره غوندې درانې خوند کوي زما د دړ څړیکو ته فکر مکړی مونږه د تیو زمانې خوند کوي لکه د غره غوندې درانې خوند کوي تاج جبیم چې اورم مست شم د انقلاب د ترانې خوند کوي لکه د غره غوندې درانې خوند کوي یو جهان مننه سره جنډه مې مخ ته پرتا دو په دې حوالې باندې بله ژوندې خبرې وکړو خبرې خو موږ ته نه زده موږ خو شاعرون بس صرف شعر سره تعلق لرو خو بیا هم شاعر نن سبا دور د شاعر دا تقاضا دو جوړیږي چې سیاست باندې به خامخا یو خپل نظیر به په واچوو ځکه چې د شاعر ذمهواري دو دا ډېره ضروري دو چې د سیاست طرف ته موږ رجوع کوو حالانکه شاعر د قوم سترګې دي نو په دې باندې چې موږ نظیر نه چوو بیا موږ نه ماحول ورنه ګډوډ کېږي اول خو به زه دا وایم چې د موږ د صادق صاحب پښتو ادبي جرګه چې کومه دو دا د یوې پارټۍ سره نه دو تړلی د موږ سیاسي ټولنه دو د موږ په دې ټولنې کې به څوک د کومې پارټۍ سره تعلق لري څوک به د کومې پارټۍ سره تعلق لري او دا د یوې پارټۍ سره نه دو تړلی د هغې نه علاوه د موږ فکر د شاعر فکر اصل کې چې کوم دا نو دا پښتون شاعر چې وي د ده فکر با خوشحالخانی او بچهانی فکر به وي که هر څو هم موږ د قیادت نه څه تریخ یا ګیلمن یو خو بیا هم موږ د دې سرې جنډې د خپل خوشحالخانی او بچهانی فکر ملګرتیا به پښتون شاعر خامخا کوي او انشاءالله موږ به یې کوو نو زه دا یم چې د بنډې تحصیل په باره کې ملګرو خبرې وکړلې موږ ته شاعرانو ته دا هم پکار دو چې د خپل د دې علاقې چې کومې ستونزې دي هغه په خپل شعر په خپل کلام کې داسې مشرانو ته عثمان کجیدو شو یا کوم هغه نور په کومې هم پرټۍ کې وي چې قیادت وي واس لري خبره رسوا شي یا څه نه څه هغه په فکر کې ارتلا شي هغه خبرې وسپړو چې د موږ د علاقې تقاضا ده د موږ علاقې هغې ته ضرورت ده